افغانستان دی د افغانستان افغانستان دی د افغانستان ډیره مننه کور ما بعد ژوندي اوسئ څه وخت راغلي یاست او نور ملګري درسره وو که یوازې راغلاست؟ مننه کوم رښتین صاحب محترم راغلي نو بس غرمه یو نور ملګري هم راسره وو ډېر ملګري راسره وو دغه ځای ته رالو دلته منظره کوله نو د جمعې ورځ وله موږ دغه ورځ د جمعې ورځ نن د ځای ته ځانګړې کړه چې منظره وکړو نو نن د تفریح دپاره د منظرې دپاره دغه ځای ته رالو او د سوري ولسوالۍ کې د بورګانې تنګي ته ډیره مننه دغه تنګي ته راغلي یاست ښه اوبه دي ځوانان دي او دغه تنګي دښتې مو ولیدلې د اسلامي امارت په راتګ سره څومره ځوانان کولی شي چې نور ولایتونو نور ولسوالیو ته ښه په امنیت په فضا کې ولاړ شي؟ مننه کوم اسلامي امارت په راتګ سره په ټول افغانستان کې امن دی او هغه که هره ولسوالي که هر ولایت کې هلته الحمدلله اوس د امن فضا ده ټولو زابلیانو ته او ټولو هېوادوالو ته زه دا وایم چې باید د منظرې او د تفریح وخت دی اوس امارت دی امن دی په وطن کې مو باید دی د جمعې ورځ ځانګړې کړي هغه وخت ځایو ته چې دی په تفریح باندې وځي یا په منظره باندې وځي نو دی پر ټولو باندې زه دا غږ کوم چې اوس الحمدلله امن دی منظره هم په بېغمه زړه کېږي انشاءالله الرحمن یو مشکل هم نشته نو دوی ټول ته دا بلنه ورکوم چې باید ووځي د خپل ولایت او نور ولایتو داسې منظرې سیمې وګوري او منظرې وکړي. ډېره مننه زموږ سره هم خبرې وکړې. مننه تاسو ته هم رښتین صاحب محترم چې زموږ سره مرکه وکړه. د افغانستان دی د افغانستان د افغان څه د مخکې که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي ستاسو نوم؟ السلام علیکم زما نوم شاه محمد د زابل ولایت د سوري د ولسوالۍ د ملیزو د کلي اوسېدونکی یم. ډېره مننه شاه محمد وروره دا راته ووایاست د سوري ولسوالۍ د ملیزو د کلي اوسېدونکي یاست دلته په ملیزو په کلي کې مځکې لرئ جایدادونه دلې بزګران یاست څه کاروبار کوئ؟ دلته خپلې مځکې لرو جایدادونه لرو. ښه دا راته ووایه چې اوس خپل باغ باندې خپله پالنه یې کوې بزګران شته؟ یا په خپله پالمه بزګران نه لرم. ښه دا راته ووایه چې دغه د سوري ولسوالي دغه ستاسو د کلي دغه تپې ته څومره ځوانان راځي د جمعې په ورځ دغسې نورو ورځو کې منظرې لپاره راځي او که یا؟ و دلته د جمعې په ورځ ډېر خلک راځي دا د بورګانې تنګي ته د جمعې په ورځ ډېر خلک راځي دلته شپې کوي دیګونه رااخیستې باندې کړي منظریان ډېر خلک راځي دلته. ډېره مننه کور د آباد ژوندی اوسئ دا راته ووایاست چې کمې میوې مو کرلي دي سږ کال چې شي رسېدلي دي دا ستاسو په کلي کې او څو نهاله انګور دي کرلي ول څونه دي انار کرلي وه؟ زما تقریبا 2000 تاک د انګورو دي هغه پالم انځر مې هم ایښي دي او 300 بوټي انځر لرم هغه په خپله پالم. ښه ډېره مننه ژوندي اوسئ دا راته ووایاست چې دغه ستاسو د سوري ولسوالۍ کې دغه اشر دود اوس هم ژوندی ده ځینې وخت د ځوانان اشر درکوي تا یې اووه ته اشر وکړی بل ته اشر وکړی یا هم د باغ د جوو یا هم د بامونو یا هم د بوټو اشرونه شته که خلاص شوي دي؟ اشرونه شته اووه مزغن اشرونه خلک راکوي بس دا په منې چې بوټي کوو 10 کسه سره ولاړ شو یوه ورځ د یوه ټېله راوړو د بوټو بله ورځ د بل ټېله راوړو اشرونه شته اووه. ډېره مننه ژوندي اوسئ اسلامي امارت څخه مو غوښتنه څه ده دغه ستاسو د لارو د سړکونو یا هم دلته چې دستګاوې کار نه کوي د بېسیم غوښتنه مو څه ده چې په دغه برخه کې دوی څومره جدي اقدام وکړي تر څو دغه سړکونه هم برابر شي او ستاسو په ساحه کې هم د بېسیم شبکې او نور کار وکړي؟ د اسلامي امارت څه دا غوښتنه لرو چې سړک مو ډېر خراب دی یو وار مو جوړ کړئ دا پلچکان یې بیا بېرته اوبو یو اوس ډېر خراب ده او خادیې ته ډېر اشد ضرورت لرو ټلیفونونه مو کار نه کوي. ډېره مننه ژوندي اوسئ دغه ځوانان چې دلته راغلي دي څومره د خوشحالۍ احساس تاسو کوئ د اسلامي امارت په راتګ سره ځوانان څومره په ازاده فضا دی خپل منظرې او خپل تفریح کوي؟ و دلته پخوا یې څوک نه سوی راکلی دلته بیرېدو اوس په دا هره جمعه 10 مټره 15 مټره د بورګانې تنګي ته ولاړ یې دلته شپه یې بانډارونه یې نو موږ ډېر خوشحاله یو په اسلامي امارت. کور ما باید زموږ سره خبرې وکړي بیا هم د سوري ولسوالۍ د ملیزو د کلي په تنګي کې یو چې دلته زابلي ځوانان د منظرې لپاره راغلي دي یو زابلي ځوان مې تر څنګ ولاړ دی چې د مرکز کلات ښار اوسېدونکی دی نو نن دی هم دغه ولسوالي دغه منطقې ته راغلی دی د ده سره به خبرې کوو چې یوازې راغلی او که له ملګرو سره راغلی او څو ځلې نور هم دغه ځای ته راغلی او څومره د اسلامي امارت په راتګ سره دوی منظرې کوي تفریح کوي یو ځوان سره به خبرې وکړو چې څنګه ته مې ولاړ تر هر څه د مخکې د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم نوم یې عبدالخالق حماد د زابل ولایت مرکز اوسېدونکی یم. ډېره مننه حماد صاحب محترم څه کاروبار په مرکز کلات کې کوې؟ ولا مرکز کې فعلا په دواخانه کې مصروف یې نو نن د جمعې ورځ وله
نو داسې منظره مو راوایسته د زابل ولایت سوري ولسوالۍ ته راووتو. ډېره مننه. دا راته ووایاست چې د اسلامي امارت په راتګ سره څومره په آزاده فضا کې تاسو خپل په مثال تفریح کوئ، منظرې کوئ، ځئ؟ ولا د اسلامي امارت په راتګ سره مو د افغانستان ډېر ځایونه ولیدو. مخکې مو یوازې بس په مرکز کې ګرځېدو، نو د اسلامي امارت په راتګ سره مو د زابل ټولې ولسوالۍ لیدلې دي. ډېره مننه. نن د سوري ولسوالۍ د ملیزو کلي دغه تنګي ته راغلي یاست له ځوانانو سره. دا راته وایاست څومره مو ساعت تېر سو او دغه منطقې چې دا اوبه هم را روانې دي څه شي مو پخ کړي وه، څو ځوانان در سره وه او ځوانانو مو غوښتنه څه ده چې دوی د زابل ولایت سوري ولسوالۍ داسې دغه منطقې نورې منطقو ته هم لاړ شي او د جمعې په ورځ او که یا ولا نو ډېر ښایسته ځای و، بس ښه ډېر ملګري راغلي وو. نو موږ کې یو ملګری د ډېر ښایسته شپزي کې یم، نو ډېر ښایسته روش سره ته پخ کړی و، نو کور یې ودان. نو اور ځوانان سم باید هیله کړي چې دغه ځای ته راسي، ځکه چې ډېر ښایسته فضا ده، ښایسته هوا لري، نو ډېر لوکس ځای و، ډېر ښایسته ځای و. یو د لارې مشکل به و، لاره به یې څه په ستونزه کې وله، ځکه چې نوره خو ډېره ښه منطقه ده. دا چې لاره یې جوړه شي، سړکان یې جوړ شي، بیا به نو دغه منطقې ته اوس که په نیم ساعت را رسېږي بیا په لس 15 دقیقې کې را رسېږي. وله د لارې مشکل ډېر زیات و، لاره ډېره زیاته خرابه وه، نو ځای ښه ځای و، خو لارې ډېر تکلیف وله، نو که څه هم دونه لرې نه و، خو لارې ډېره زیاته خرابه وله. ډېره مننه، ژوندي اوسئ. د ځوانانو مو غوښتنه څه ده چې د جمعې په ورځ دوی باید چې د ورځې ټوله هفته کار کوي، د جمعې ورځ باید دوی منظرې وکړي، تفریح له ملګرو سره وکړي او که ولا د هغه څوک چې مثال مصروفه وي، مثال باید د جمعې په ورځ منظره وباسي، ځکه چې د انسان ډېر سمیږي او ډېر ذهن ډېر قوي کېږي او ځایونه به هم وویني، خپل ولایت به هم وویني. ډېره مننه. کور ماباد زموږ سره هم خبرې وکړې. ډېره مننه، ستاسو له ملي ټلویزیون څخه ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هغه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پس له سلامه، زه محمد اکبر پټان د زابل ولایت سوري ولسوالۍ د احمد شاکیل د کلي اوسېدونکی یم. ډېره مننه. ژوندي اوسئ. نن د ملیزو کلي ته راغلي یاست، دلته په تفریح په منظره راغلي یاست، د لیمو کار و او که د زابل د مرکز کلات له ځوانانو سره دلته راغلي یاست؟ دلته زموږ د پوهنتون ملګري ولو، نو هغه په پوهنتون کې راته ویل چې د جمعې په ورځ باندې موږ ټول ځو دغه ته د بورګانې په نامه دغه ځای یادېږي، نو ځو بورګانې ته. بالا ما صحیح ده، نو دوی راغودل، دوی سره ملګری شوم، اوس راغودل یم منظره وکړلې، اوس اوس فعلا هم دلیږي. ډېره مننه. ستاسو په کلي، ستاسو په مشاخیلو کې کمې میوې زیاتې شته؟ انګور شته، انار شته، زردالو شته، همداسې انځر شته. کومې میوې ډېرې کرل کېږي او کومې میوې ډېرې شته اوس فعلا؟ زموږ په سیمه کې یعنې زموږ په ټول سوري کې چې ډېر دغه یې میوجات یې هغه لکه انګور او بادام، اوس نو ډېر انځر رسېدلي. دا راته وایاست انځر رسېدلي، څه شي ډېر وخوړل بازار؟ دا چې پوهنتون ووایاست، کومه پوهنځی وایاست؟ نو په اقتصاد پوهنځی وایم، اوس مو 5م سیمسټر شروع کړی د اداره او تجارت یا BBA څنګه وایي. ښه. دا راته وایاست چې هلته په مرکز کلات کې اوسېږئ پسې او که دلې راځئ د سهار ولاړ شه ماښام راشئ؟ یا اوس فعلا دلې په سوري کې استادي هم سره لرو. زموږ پوهنتون ماپښین پر 1:30 بجه شروع کېږي، نو موږ دلته پر 12:30 بجه پر 1 بجه روانېږو، هلته نو بل پوهنتون ته بیا ځان رسولی. ډېره مننه. د سوري ولسوالۍ چې د اسلامي امارت په راتګ سره دلته ټولو ولسوالیو ته ځوانان ځي، سوري ولسوالۍ ته د تفریح لپاره څومره ځوانان راځي اوس؟ د سور اول خو د اسلامي امارت څخه ډیره مننه چې دا رقم زمینه یې موږ ته مساعده کړې ده، چې نه ټاکس ته نه بل جنجال شته، او د بازار د جمعې په ورځ باندې د بازار خلک ډېر په منظره باندې راوځي، او دوی مثال د لې سوري ته راځي، یا د غره سیمې ته راځي، یا بورګانې ته راځي، یا د بولان بابا غره ته راځي، یا د ملا صاحب زیارت ته راځي، د امیرالمؤمنین زیارت ته راځي. نو ډېر د بازار اوسېدونکي چې دي هغه سوري ته ډېر په منظره باندې راوځي. خپله مځکې باغونه جایداد لرئ؟ په خپله مځکې هم لرو، ښه ډېر یې لرو. دی نو دا راته وایاست تر اوسه دې جوې کې اړولې دي، جوې دې جوړې کړې دي، بزګري دې کړې ده، که یا د کورې بېلچا در کړې چې ورته جوه واړوه؟ اوس خو نو فعلا موږ اوس د انګورو شپې وې، انګور مو پرو کړي وه مو زړول، اوس مو نو پسونه ورېله کړي دي باغو ته، نو سهار وخت پسونه دا باغونه وپیایي، بیا مې نو جوې موږ اړوو. ښه، بیا مې نو تاسو جوې اړوئ. انګور څنګه شو؟ دا د پوهنتون په ملګرو دې وخوړل که ټول پټ ځینې وخوړل؟ اوس نن مې له انګور ورته راوړو، انځر مې دلې راوړو په منظره باندې، او دورې ګای وخت پوهنتون ته وروړم، ګای وخت یې په جمعې په ورځ په منظره باندې راوځي، نو انګور ما یوازې نه دي خوړلي. ډېره مننه. د زابلي ځوانانو څخه غوښتنه څه ده؟ باید د جمعې په ورځ دوی د ورځې کار کوي یا پوهنتون وایي زده کړې کوي، باید په جمعه دوی تفریح وکړي، منظره وکړي، او که هره ولسوالي چې د زابل هر ځای چې باید دوی ولاړ شي، او
که د ټول زابل د ځوانانو څخه زما دا هیله او امید ده چې د جمعې په ورځ باندې د دوی وځي خپل منظرات یې کوي چې دوی زړونه سم سي او بهر وګرځي نو زما دغه ده چې د دوی څخه ډېره مننه زموږ سره خبرې وکړې. مننه ملي تلویزیون څخه ډېره مننه. بدیو دی کور د پسرلیو دی د افغانستان دی غر دشت منیو دی گوهر دی او مرجان دی. د هر څه د مخکې د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ ډیره مننه رښتین صاحب. اول قدم کې تاسو ته او د ملي راډیو ټلویزیون ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم شاولي شاهین د سوري ولسوالۍ د ملیزو د کلي اوسېدونکی. ډېره مننه شاهین صاحب محترم. څومره وخت کېږي چې د سوري ولسوالۍ د ملیزو په کلي کې اوسېږئ؟ دلته مو له وخته ځای د لیدئ که اوس راغلي یاست دلته؟ مننه رښتین صاحب. د لې مو له وخته دغه ځای ده، بس د لې لوی سوي د لې بس دا مو اصلي ځای مو د لې مو خپل جایدادونه مځکې سرایونه باغونه هر څه. سږ کال مو کوم میوې ډېرې رسېدلې وې؟ انګور ډېر رسېدلي وه، انار مو رسېدلي دي، انځر مو رسېدلي دي. کوم میوې ډېرې رسېدلي دي؟ سږ کال میوو کې انګور د لې ډېر دي رښتین صاحب. انځر انګور دا ټول شیان بس د لې دي، بادام انګور انځر ټوله د لې سته. ستاسو په کلي او ستاسو په منطقو کې پالیزونه کوم پالیزونه کرل کېږي؟ پالیزونه بس دا خټکي و هندوانې دي، بل د شی نسته. بس دغه پالیزونه د هندوانې او خټکي، بل شی نسته. دغه ستاسو کلي په مثال د ملیزو کلي له عمرزو کلي سره اشر کوي، د خټو اشر، د باغ د جوو اشر، د بوټو اشر. تاسو یو کلي بل کلي سره اشر کوئ، په کلي کې اشرونه سره کوئ او که و ستا دغه کیسه اوس هم سته. بس اشرونه کوو، بس یو ځوان چې پر بل ځان نو خامخا خپل ملګري هر څوک لري چې غږ پر وکړي اشرونه خامخا سره ورکوي. نو که یو ځوان په کار کې ډبل یا بس بلوم اشر ورکوي نو خامخا دغه کیسه اوس هم سته، اشرونه سره ورکوي. ډېره مننه. ستاسو د سوري ولسوالۍ ته د مرکز کلا د نورو ولایتونو نورو ولسوالیو څخه ځوانان د منظرو لپاره راځي او که و هره جمعه راځي، بس دلته شپږ اووه موټره خامخا راځي. د بلان باد د غره غار ته راځي، بس دغه تورې ته راځي. نو دا ډېره ښایسته هوا لري او ښه ځای ده. نو زموږ غوښتنه له حکومت څخه هم داسې ځای ته پاملرنه وکړي او دغه د سوري سړک سم کړي او همداسې نورې د لې ډېر مشکلات سړستا د خاده ټلیفون کار نه کوي. نو ډېر مشکلات په سوري ولسوالۍ کې موږ لرو، نو باید چې حکومت ته توجه وکړي. ډېره مننه. مشکلات یعنې د ټلیفون شبکې کار نه کوي او بل د سړک ستونزه ده، دغه دوی ستونزې به وي؟ مننه. دغه ستونزې دي، بس سړک مو ډېر خراب دی. یو وارې څومره جوړ شوی ده بېرته سیلابو اوس خراب کړی ده. نو خاده مو بس کار نه کوي په سوري ولسوالۍ دغه لاندې کلي کې په دغه کښته سوري کې ټلیفون دی خاص کار نه کوي او سړک مو ډېر خراب دی. حکومت ډېره مننه. اسلامي امارت په راتګ سره ځوانان څومره نورو ولایتونو دغو ځایونو ته ځي او څومره ځینې خوشحاله یاست؟ ډېر ځینې خوشحاله اسلامي امارت سره، ځکه چې پخوا دې خوا ته څوک په منظره نه په تفریح په هېڅ هم نه سوی راوتلی. نو اوس چې اسلامي امارت راغلی ده ماشاءالله، بس هره جمعه دې خوا ته خلک راځي، منظرې کوي، بس د لې خپلې اشپزۍ کوي، شپې ورځې په دې تنګیانو د منظرو په ځایو کې تېروي. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. مننه رښتین صاحب چې موږ ته مو وخت راکړي. شنه پاکې ګلونه دي د افغانستان دی بیرته بادیږي عمر وړاندې روان دی. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن د زابل ولایت سوري ولسوالۍ ته راغلي وو چې په دغه ولسوالۍ کې د ځینې کلیو ته لاړو. دغه ترڅنګ اوس عمرزیو کلي ته راغلي یو. په دغه کلي کې د دغه کلي ځوانانو سره خبرې کوو چې ماشاءالله نن مازدیګر د دغه کلي ځوانان کرکټ لوبه کوله، نو چې نیمه یې وبایلله نیمه یې وګټله. د یو ځوان سره به خبرې کوو. تر هر څه د مخکې د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ خوشحاله یاست. زما نوم رحمت الله عزیز ده، د مرزو د کلي اوسېدونکی یم. ډېره مننه. ژوندی اوسېده. راته ووایاست چې تاسو هر مازدیګر دلته کرکټ کوئ، ټورنمنټ مو جوړ کړی وي، څه رقم کیسه وي، کیسې راته وکړه. دلته نه هر مازدیګر کرکټ نه کوي، ځکه ټول په کارو باندې مصروف وي. یو د جمعې ورځ سریز و، دلته نن ورځ د دغه لوبګپتان او یو بل ګپتان د ترمنځ سریز و، لوبه و، فاینل میچ اوس. نو دلته یوازې د جمعې پر ورځ کرکټ کېږي، نو ورځ ټول هر څوک په خپل کار مصروف وي. ډېره مننه. الله مو وساته، ژوندي اوسئ. دا راته وایاست چې مرزو په کلي کې کوم میوې ډېرې وي؟ انګور ډېر وي، انار ډېر وي، انځر ډېر وي، څه شي ډېر کرل کېږي؟ دلته ډېره میوه هغه انګور دي. نو بادام دلته ډېر کم دي، انار نشته.
انځر لږ شوسته او تر ټولو زیات مې د کلي دغه انګور دي. د اسلامي امارت پر راتګ سره د کلات ښار د نورو ولایتونو نورو ولسوالیو ځوانان دلته د منظرو لپاره راځي. دلته کومو کلیو کومو منطقو ته ځي؟ بالکل دلته زیات رش وي د جمعې په ورځ خاصه دلته د لوی مناسب مبارک پر زیارت باندې د جمعې ورځ ډېر رش وي او داسې د بورګانې ته ځي د بولان بال غره ته ځي. نو دلته د جمعې په ورځ ډېر رش وي د خاصه د مرزو په کلي کې دلته د مناسب مبارک پر زیارت باندې د جمعې په ورځ ډېر زیات ځوانان میلې ته ځي. له هغه وروسته بیا د بولان غره ته ځي او داسې بورګانې ته ځي. نو دلته ډېر د منظرې ځایونه شته. ډېره مننه. دلته ستاسو د کلي ځوانان کرکټ نن کوي دغه کلي ول که د بل کلي دا هم ورسره ګډ راغلي وه؟ یا یوازې زموږ د کلي ځوانانو تر خپل منځ یو سریز ایښی و. نو د بل کلي سریز نه و. تېره جمعه زموږ د ځوانانو د سوري د ځوانانو تر منځ ټورنمنټ و. نو چې هغه زموږ ځوانانو دوه مقام خپل کوي. نو نن یوازې دغه د مرزو د ځوانانو تر منځ سریز و چې یوې لوبډلې وګټي. ډېره مننه. کور مو آباد، ژوندي اوسئ چې زموږ سره هم خبرې وکړي. مننه. تاسې هم د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه چې د خپرونې تر پای شېبې مو زموږ ملتیا وکړه. د ملي ټلویزیون لیدونکو ستاسو له مینې، حوصلې او زغم څخه زیاته مننه. نن مو خپرونه د زابل ولایت سوري ولسوالۍ ته ځانګړې کړې وه چې په دې ولسوالۍ کې مو د دې ولسوالۍ له اوسېدونکو هغه کسان چې له مرکز کلات او ولسوالۍ څخه د منظرې لپاره راغلي ول له هغو سره مو خبرې وکړې. نو دا وه تلویزیون او لیدونکي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې داسې خپرونې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو اجازه راکړئ. ښه وخت ولرئ. لري عزت لري حسن او زینت لري د افغانستان دی. وګوره قامت رسېدلی تر اسمان دی.